د دارالامان د تاریخي ماڼۍ دروازه د عامو خلکو پر مخ پرانیستل شوه او اوس ټول خلک کولی شي چې له دې تاریخي ماڼۍ او سیلانیزې سیمې څخه لیدنه وکړي. د ښوونځیو زده کوونکو یې د همدې ترانو په ویلو سره هرکلی وکړ. زانې زموږ مورې زموږ ته جنتي کورې زموږ زانې زموږ مورې زموږ ته جنتي کورې زموږ وینو د وجود باندې د دښتې اوبه هېواده هېواده زموږ. د عامو خلکو پر مخ د دې ماڼۍ د پرانیستل کېدو په مراسمو کې چارواکو وویل چې هڅه کوي ټولې تاریخي سیمې د خلکو پر مخ پرانیزي او ترڅنګ یې سیلانیزې سیمې جوړي یا له سره ورغوي. خلک د دارالامان ماڼۍ له پرانیستل کېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې د ډیری کسانو لپاره د دارالامان ماڼۍ لیدل یو ارمان و چې اوس په پوره کېدو دی او هر چاته دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه ورکول کیږي. موږ تاسې د عام وګړي په دغه ارمان و چې دارالامان قصر سره کم شوی دی او نن الحمدلله د خلکو په مخ کې پرانیستل سو. د دې وروسته هر یو راځي د خپل تاریخي ځایونه ویني. دا ډیر ښه کار وسو، دا یو لوی تاریخي کار وسو. تر دا اوسه پورې د خلکو په مخ کې د دروازې بند و او بیرته پرانیستل شو. ویس خلک ډیر خوشحال دي، خصوصا زه ډیر خوشحال چې مطلب په اولین بار دی چې زه د دارالامان قصر ته راځم. ډیر خوښ یم، خدای شاهد دی چې ډیر خوښ یم چې دا قصر دا د افغانستان یو تاریخي ځای و مطلب او بیرته آباد شو. امروز نن زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ ورځ ده او ډیر د خوښۍ احساس لرو چې دارالامان ماڼۍ د سیلانیانو او عامو خلکو پر مخ پرانیستل شوه. زه واقعا ډیر خوشحاله یم. دومره د خوښۍ ځای ده چې د دارالامان ماڼۍ زه یو ځل مخکې هم راغلی وم په 2 کاله 3 کاله وړاندې. په دا ډول نه وه. دا زموږ دپاره د یو تفریح ځای دی، یو خوښۍ ځای ده چې زموږ د ماڼۍ د ښکلا په یو منظره باندې بدله شوې ده. د اماني دورې دغه یادګاري ماڼۍ د کابل ښار له مرکز څخه 8 کیلومتره جنوب لویدیځ لور ته د چاردهي په سیمه کې پرته ده. د تاریخ په اوږدو کې د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله له دې ماڼۍ څخه د مرکزي ځای په توګه حکومتونو ګټه اخیستې ده. افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دارالامان ماڼۍ ویجاړه شوه او په 1495 کال کې د وخت د حکومت له لورې د 14 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره د بیا رغولو چارې پیل شوې او د 15 کلونو په موده کې یې چارې بشپړې شوې. احسان الله کریمي، CMG، د دارالامان ماڼۍ.